السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست. دوستانو زموږ د نن ورځې موضوع ده چې موږ څنګه کولی شو له ټیک ټاک څخه ویډیوګانې بغیر له واټر مارک څخه ډاونلوډ کړو. یعنې کومه ویډیوګانې چې موږ ډاونلوډ کوو هغه واټر مارک لري. دلته تاسو کتلی شئ دغه دوستانو تاسو دغه واټر مارک ګورئ، دا کوانچ کې دغه واټر مارک لري، د چې کې ګورئ دا وینې دوستانو. دغه واټر مارک څخه موږ دغه ویډیوګانې بغیر څنګه ډاونلوډ کړو. نو دوستانو په دې ویډیو کې زه همدا طریقه درته غواړم چې در وښیم. نو که چېرته ویډیو ته خوښه شوله ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. نو راځئ دوستانو ویډیو پیل کوو. دوستانو لومړی به راسئ د ټیک ټاک ته. ټیک ټاک د زموږ اوس له دې څخه دغه ویډیو ډاونلوډ کوو دغه بغیر له واټر مارک څخه. دلته به په دا شیر آپشن تاسو ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په شیر آپشن باندې کلیک وکړ بیا به دلته تاسو دغه د هغه لینک کاپي کړئ. کافي لینک باندې به کلیک وکړئ په دې آپشن باندې. کله مو چې په دې آپشن باندې کلیک وکړ بیا دغه لینک کاپي سي، بیا به تاسو راسئ کروم براوزر به خلاص کړئ. دلته کروم براوزر ته وراسئ. کله چې کروم براوزر ته راغلی نو دلته به تاسو په دې سرچ کې تاسو سرچ کړئ. سرچ کې به ولیکئ سنپ ټیک به ولیکئ. سنپ ټیک دا مو کله چې ولیکو دا به تاسو سرچ کړئ. لږ ورته انتظار وباسئ دوستانو ورته منتظر کیږو. دوستانو دغه ویډیو موږ چېرته خوښ شو ویډیو حتما در سره لایک کړئ. دوستانو لږ منتظر دغه دوستانو دغه سنپ ټیک مو کله چې ولیکم دلته به تاسو په دغه لومړي آپشن باندې به کلیک وکړئ. دغه وینې سنپ ټیک په دغه به تاسو دغه لینک نه به کلیک وکړئ لومړي. اوس به تاسو ته دغه انټرفیس خلاص شي. اوس به دلته هغه کوم لینک مو چې کاپي کړی هغه به دلته د پیسټ آپشن باندې به دلته کلیک وکړئ نو ډایرکټ به پیسټ شي. دلته به یو وارې تاسو الاو دې ته الاو کړئ. دغه نو دا د دوستانو دلته پیسټ شو. بیا به دلته د ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو دا به ډاونلوډ سي. دوستانو تاسو ګورئ پلیز ویټ ا مومنټ، یوې لحظې لپاره انتظار وباسئ. دلته بیا د تاسو ته ډاونلوډ سرور 01 نو ډاونلوډ ویت اف او ډاونلوډ سرور 2. نو زه ډاونلوډ سرور 01 باندې ډاونلوډ کوم. دا به اعلان به تاسو ته راشي، دا به تاسو کلوز کړئ. کله مو چې کلوز کړو اوس دلته ډاونلوډ آپشن باندې به کلیک وکړئ. دغه ده اوس به دا ډاونلوډ کړو. دا دی دوستانو دلته تاسو کتلی شئ لاندې دغه ډاونلوډ شو. اوس موږ په ګالري کې ګورو چې آیا دا رښتیا هم ډاونلوډ شوی او که نه ده ډاونلوډ شوی. دلته راځو ګالري ته. ګالري کې دلته ګورئ تاسو ډاونلوډ. اوس موږ ګورو چې واټر مارک سره ډاونلوډ شوی که نه ده ډاونلوډ شوی. تاسو ګورئ واټر مارک له دې ویډیو څخه لرې شو. نو دوستانو که چېرته مو لږ هم ویډیو خوښه شوې ویډیو ته لایک ورکړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي داسې ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. او دوستانو زموږ دغه ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغه هم له دې ویډیو څخه یو څه زده کړي او مشکلې حل شي. نو دوستانو تر راتلونکي ویډیو پورې مو په لوی رب سپارم.